أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن زه تاسو ته یو عمل ښیم. اکثر کم خلک چې ماته واتساپ کوي او یا ټلیفون کوي، نو واتساپ باندې اکثر خلک د مالی پریشانیانو نه ډېر تنګ دي. بعضې خلک وایي چې زموږ کاروبار نه چلیږي، بعضې خلک وایي چې رزق کې برکت نشته دی. مختلف خو مالي پریشاني وي، د هر چا خپله خپله پریشاني وي. نو زه تاسو ته نن داسې یو عمل درته ښیم، که چېرته تاسو په دې عمل باندې همیشوالی وکړو، دا عمل تاسو همیشه وکړو او باقاعدګۍ سره مو وکړو، انشاءالله العزیز تاسو ته به چېرته هم د رزق کمی نه راځي. لکه د هغه کسانو دپاره که د چا کاروبار وي نه چلیږي، هغوی ته هم فایده ده. که د چا کاروبار نه وي، هغې ته به الله کاروبار ورکړي. چا کاروبار وي، هغې کې به چلیږي، ښه پیسې ګټي، الله به هغې کې نور هم برکت واچوي، نوره ترقي به هم الله ورکړي. دغه رنګې که نور څه مشکلات یې دې نه علاوه هم څه مشکلات دي، نو هغه مشکلاتو دپاره دا وظیفه ډېره مختصر وظیفه ده، خو کول غواړي. د ټولو نه مخکې به ته زه لاول یو څو خبرې وکړم چې دا قرآن کریم الله رب العزت صرف د دې دپاره نه دی رالیږلی چې مونږ هم وظایفو دپاره استعمالوو، چې مونږ کره ډوډۍ نه وه او مونږ کره چای نه و او دا نه و هغه نه و، دا به څنګه کېږي. دا قرآن کریم الله رب العزت نازل کړی دې دپاره دی چې په دې باندې به مونږ ایمان راوړو، په دې کې چې کومې خبرې دي، د کومو خبرو حکم دی، په هغه خبرو باندې به عمل کو. د کومه نه چې موږ منې شوي یو، هغې نه به ځان منې کوو. هغې کې ډېرې خبرې دي، د بچو حقوق دي، د کشرانو حقوق دي، د مشرانو حقوق دي، د ګاونډیو حقوق دي، د ښځې حقوق دي، د خویندرونو حقوق دي. دغه رنګې د مانځه او دا څه د ذکر و اذکار ډېر قرآن د سورت فاتحې نه ور تر والناس پورې دا د عمل دپاره دی. چونکې مونږ د بدقسمتۍ نه صرف هر سړی همدا وظیفه وګوري چې دا قرآن به صرف مونږ دې دپاره استعمالوو چې یا به پرې قسم خورو او یا به چې زمونږ کره کله ډوډۍ نه وي او رزق نه وي، د هغې دپاره بس بیا وظایف به کوو. نو مهرباني دا وکړئ، د دې نه علاوه دا مې وظیفه ده چې چا قرآن ویلی نو روزانه د یو رکوع یا دو رکوع یا یو پاو سپاره دا د تلاوت کوي. انشاءالله العزیز الله به ټول مشکلات آسان کړي. دا اوس مشکلات سیوام به دې وجه دي چې پخوا به د خلکو د سحر لمونځ نه پس هم تلاوت کوو، ماخوستن به هم کور کې تلاوت کوو. اوس د هر چا سره موبایل دی، نو د تلاوت چې کوم دی هغه هم عام کوي او نور په قرآن باندې عمل کول هم پکار دی. الله رب العزت دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. راځم خپلې وظیفې طرف ته. وظیفه زمونږ چې کومه ده نننۍ ډېر اسانه ده، 3 واړه صورتونه دي. اوس په دې کې به ما د خلک میسجونه کوي چې مونږ خو قرآن نه دی ویلی. نو صاحبانو چې قرآن چا نه ویلی، خلک د یو کار زده کولو دپاره د بل کارګر سره په کال د کلونو شاګردي کوي. دا 3 صورتونه چې کوم دي، دا نن سبا د نیټ سهولت موجود ده، د یوټیوب نه مې زده کېږي. په کور کې به چا سبق ویلی، هغې نه مې زده کېږي. نن سبا ماشومان ماشاءالله تکړه دي، هغوی نه مې زده کېږي. یو میاشت ورکوي او انشاءالله العزیز دا 3 صورتونه دي چې یو صورت قریش دی، لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف. دویم صورت چې کوم دی دا دی سوره کوثر، او دریم صورت چې کوم دی دا سوره انشراح دی، سوره علم نشرح. طریقه کار دا دی چې تاسو سره که وخت وي، د هر لمونځ نه بعد 11 ځل درود شریف، درود اول اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بیا 3 ځل سوره علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك تر آخره پورې. بیا 3 ځل سوره قریش، لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف تر آخره پورې. او 3 ځل سوره کوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. دا 3 صورتونه. او بیا ورپسې اللهم بارک علی محمد 11 ځل دا درود شریف، اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
که ټول هر مونځ نه پس چاته وخت نه وي نو سحر مونځ نه پسې کوئ، که سحر مونځ نه پس نه وي د ماخوستن مونځ نه پسې یو ځل کوئ، خو چې څومره یې ډېر کوئ که د پنځه واړو مونځونو نه پسې کوئ هغومره هم الله رب العزت ډېر زر به هم الله هغه مشکل حل کوي یا حاجت به هم الله پوره کوي. که چا سره نه وي نو یا سحر مونځ نه بعد یا د ماخوستن مونځ نه بعد دا کوئ، انشاءالله العزیز چې څه قسمه مشکلات ستاسو وي ستاسو به دې وظیفې سره به الله تاسو له دومره رزق دومره برکت دومره کور کې مال دولت راولي، ستاسو دومره پریشانیانې به الله ختمې کړي چې تاسو به بیا بلې وظیفې ته نه وزګارېږئ. دا 3 صورتونه دي پخپله مو کوي. نور چې ستاسو څوک که درته تاسو چا ویډیو وکتله ته پخپله خوشحاله وي ستا ورته حاجت نه و، بل څوک یار دوست ګاونډي خپل خپلوان هغه راغه او د بدې ورځې نه شکایت وکړو، دا 2 صورتونه ورته وښایه، دا 3 صورتونه ورته وښایه، انشاءالله العزیز الله رب العزت به ډېر زر مشکلات آسان کړي. ګورئ مشکلات آسانېدو مطلب دا نه ده چې یوازې کاروبار دی، مشکلات آسانېدل دا دی چې چا به دشمني وي، د بعضې جنکو به رشتې نه کېږي، د بعضو هلکانو به یې د واده وس به یې نه کېږي، لکه د چا چې څه قسم مشکل دی د هر مشکل لپاره دا یو صورت کې چې کوم دی علم نشرح کې ګور ان مع العسر یسر راغلی دی، سختۍ سره چا څه سختي لإلاف قریش إلافهم په دې کې د لږې او د تنګ ذکر راغلی دی په سورت کوثر کې ان اعطیناک الکوثر الله رب العزت د خپل لوی نعمت ذکر کړی دی. نو انشاءالله العزیز دا وظیفه دا ډیره زبردسته وظیفه ده او دې باندې عمل وکړئ، د دې نه علاوه په قرآن باندې په احکامو باندې نور عمل وکړئ. قرآن چا نه ویلی هغه په ناظره باندې قرآن ووایئ، د دې نه علاوه هم تلاوت کوئ. الله رب العزت دې موږ له د نیک عمل توفیق راکړي. انشاءالله بیا به د یو نوې وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تر هغې پورې اجازت راکوئ. د الله په امان.